په دې ورځو کې تکبیرات ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل الصالح فيهن فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فيورز کې د څورز نشته چې رب العالمین ته ډېر محبوب وي الله سبحانه و تعالی ته ډېر د عظمت په نگاه باندې ګوري مگر په نسبت د دې ورځ باندې به ودی کې تاسو لا اله الا الله وای دغه رنګ سبحان الله الحمدلله الله اکبر او خاص کر هغه تکبیرات زما عزتمند چې په دې ورځ کې ویل کېږي هغه تکبیرات هغه دادي یو قول د عمر رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دغه رنګ د علي بن هونه د څه نقل له چې هغه به دا تکبیرات په دې طریقه ویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد عبد الله بن مسعود پر روایت کې د سندي همدا دعا د همدا تکبیر د خدای کارته پکې دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد او زما عزت مند د سره سلماني فارسی نه هونه د نقل الله اکبر کبیره او دام سره سبحان الله والحمد لله بكره واصيلا تقریبا 15 شپږ قسمه الفاظ اگر اغلي زما عزت مند دا به دوه قسمه دي یو عام چې کوم د کنه دا مې شروع شي نو بس عام زینو کې ویل عبد الله بن عمر مبارک را دي چې وکانه يكبر في على فراشه وفي مجلسه وفي قبته وفي ممشاه عبد الله بن عمر چې بکیناسو پاسې دوه په بازار کې به تو نظم عزتمند دا تکبیرات به ویل زمونږ په دې زمانه کې دا سنت هغه بالکل ورک شوی دي او به خاص کر د فرض مانځنه وروسته چې دا عرفه د سار نه شروع کیږي تر د سلورم مازیګر پورې زموږ عزتمند صحیح حدیث کې راغلی ما اهل مهل قط ولا كبر مكبر قط الا بشر له بالجنه یو کرتی سړی چې کوم دا تکبیر وای سبحان الله وای لا اله الا الله وای زموږ عزتمند دې سړي د پاره په دې باندې د جنت بشارت او زیره ده دا سی روایت کې راغلی دا څومره نیک آسان اعمال دي د عبد الله بن عمر په باره کې راځي او د ابو هريره رضی الله عنه په باره کې چې وکانه یخرجان الى السوق فيكبرهما دی په بازار تر وصل ځکه د بازار ماحول د غفلت دی نو په تیزه باندې به ویل چې الله اکبر ويكبر الناس بتكبيرهما او خلق و جماع عزتمند د دې په تکبیر باندې تکبیر ویل بازار ته چې برا وصل د ټماټرو د پاره باندې راوتل الوګان او سودا د پاره باندې راوتل جماع عزتمند د دې تکبیراتو د پاره نه چې موږ تاسو دا کار دومره کړی کړی یو MP3 ولا جماع عزتمند په دکان کې ولګو په مزه لګو خزه کې ګمنډي له وڅورتله یا په هغه باندې بوجر ته کله نه کله تیزوي یو غاګ براشي یو مسلمان براشي دې طرف ته متوجي شي سم به څومره اجر او ثواب شي جماع عزتمند موږ تاسو دا موبایل دا څنګه چک کوو هغه باندې موږ تاسو څومره بجلی لګيږي څومره پیسې په لګيږي او جماع عزتمند څومره پیکیجونه په هغه لګيږي نو چې سړی په دې طریقه باندې جماع عزتمند نور مسلمانان دې ته متوجي کی دا به څومره اجر او ثواب کیږي د دې وجنه په دې ورځو کې جماع عزتمند تکبیرات او ویل اغړې ضروری دي